ته چې په بل پسې روان یې، د بل خبرې منې، د بل د فکر پیروکار یې، د بل په لاره ځې، ډېر ښه سړی یې. په زراو انسانان به دې صفت کوي. ستا چې لیډر بل څوک بل منې، د بل د ګټو لپاره کار کوي، ډېر ښه سړی یې. په لکاو انسانان به دې صفت کوي. او که دې په کومه ورځ خپل ځان ته روپام سو، خپلې کمیانې دې محسوسې کړې، د خپلو ګټو لپاره دې کار شروع کړي، په خپله لیډر سوې، په لکاو انسانان به بد رد درپسې وایي، سپک به دې ګڼي. په کور کور کلي کلي کوڅه کوڅه به خلک ګوتې در باندې پورته کوي، بد رد به درپسې وایي، هېڅ پروا نه لري. ولې چې دا ټول خلک پیروکاران دي، دا ذهني غلامان دي، دا موریدان دي. ته بدل سوی لیکن دوی نه بدلیږي. ته خپل دماغ استعمالوي، له خپل دماغه کار اخلي، دوی دماغ نه لري. دوی د بل په دماغ کار کوي او د بل لپاره کار کوي. دا تا چې بد بولي، په تا پسې سپکې سپورې وایي، دا خلک نه بدلیږي. دا خلک له خپله دماغه کار نه اخلي. دوی دا مني چې خپل دماغ استعمالول دا یو بیماری ده، دا یو ناروغي ده. دوی به د بل په لاره، د بل لپاره، د بل د ګټو لپاره ژوند قرباني کوي او تل به د نورو خلکو د ګټو لپاره، د نورو خلکو د مفاداتو لپاره شپه ورځ یو کوي او کار به کوي. دوی به ټول عمر د نورو صفتونه کوي، د ځان صفت به نه کوي، د ورور صفت به نه کوي، د ملګري صفت به نه کوي، د پردو صفت به کوي. د دنیا کامیاب خلک هغه دي چې خپل سوچ، خپل فکر لري، چې خپله نظریه جوړه کړي، چې خپله نظریه سي. د بل په لاره تلل، د بل په فکر تلل، د بل لپاره تلل، دا خلک تل موریدان یادیږي. دوی ته غلامان ویل کیږي. څوک چې په تاسو پسې خبرې کوي، سپکې درپسې وایي، بد رد درپسې وایي، نو له دې معلومیږي چې تاسو خپل دماغ استعمالوي او تاسو به د دنیا کامیاب ترینه خلک یاست. او د دوی بد رد په تاسو کې نور طاقت پیدا کوي، توانایي به پیدا کوي او تاسو به خپل منزل ته ځان رسوي. ځینې خلک خالی تنقید کوي، بد رد وایي، ښکنځلې کوي، او ځینې خلک مزلونه وایي، منزل ته ځان رسوي.